أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صببنا أنا كنون مشدد ديغن كيجي صببنا دا رستي باشك مدى قطب جد نقل قلا. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا ثم كي من مشدد ديغن كيجي شققنا كدهم قاباني قلقل كيجي شققنا الأرض شقا دا يسل كيك وقف كوي شقا فأنبتنا كنون ساكن دی ورسته بار اغلی اقلاب کیږي وړوکی میم سر لیکل شوی فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. دلته بیا ادغام کیږي که وصل کوي. وحدائق غلبا وحدائق مد طويل دی وفاكهة وأبا. دلته وفاكهة كتابا دو زورون دي رستا و حرف راغلي يرملون نديدا وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه كم مشدد نكجي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم كي همزة بان دو زيرون دي ورستا دي يرملون حروفنا ميم راغلي دلتا إدغام كي يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. دا استاد سید د اتلسمې ورځې درس په دې هیله چې ښه تکرار ولرئ ښه ورځ ولرئ. مننه. السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. زموږ یوټیوب چینل اسلامي لار سره د هر ډول درسونو او معلوماتو لپاره یو ځای شئ او خپله د دیني پوښتنې چې کومې ستاسو دي هغه هم کمنټ کړئ تر څو مفتي صاحب درته جواب کړي. مننه. الله مو حفاظت وکړي.